څومره ښایسته څومره خواږه خلق دي، زما یاران څه بلها ښه خلق دي. زما د زړه د پر هر درد نه ویني، زما د زړه د پر هر درد نه ویني، زما په کور کې ټول ړانده خلق دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربا نګار لم له طرفه د مینې او حلوس نه ډک سلامونه منظور کوي. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع 400 د چیل تمانزو کلي سره تعلق لرونکي یو زلمی شاعر، یو تکړه شاعر کاوش علم صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه غزل نیم هم واورو. د انتظار ګړۍ به ختمې کړو. مخامخ علیکم جی. وعلیکم السلام نګار علم صاحب، په خیرونو ستړي مه شئ. کاوش علم صاحب، وختونه مو څنګه تېرېږي؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله ډېر ښایسته روان دی، ډېر خوندور روان دی، شکر الحمدلله. شکر. کاوش علم صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ ادب سره تړون داسې خو به ما ته پته ونه لګي، ځکه چې لیکۍ مې نه ده کړې چې کم وخت نه دی، خو دغه 2.5 کاله کېږي. یعنې 2.5 کاله کېږي تاسو د ادب سره تړون دی. ډېر ښه دی جي. کاوش علم صاحب، ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې نظم، غزل، ټپه وغیره په څه باندې مو ډېر کار کړی؟ ډېر کار خو مې په غزل کړی دی او ټپیزه مې لکه خپل ځانې مې ټپیزه ډېره خوښه وه، په هغې مې لیکل کړي دي، او غزل مې ډېر لیکلی دی. اصل کې نظم ته ډېر یو مې لیکلی، خو ډېر ورته جوخ شوی نه یم. یعنې زیاته ترجیح مو غزل ته ورکړې ده. ډېر ښه دی جي. کاوش علم صاحب، کتاب مو چاپ شوی دی یا دې طرف ته اراده لرئ؟ یا کتاب خو نه دی چاپ شوی نګار علم صاحب، او تم همدا ورته انشاءالله چاپ کوو. به لا شعرونه نه دي برابر شوي، امید دی چې چاپ الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر تر زره زموږ د مینوالو تر لاسه راشي. کاوش علم صاحب، واجد علي وایي چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي، دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دې ته موږ په ډېر ښه نظر ګورو. دا زموږ دپاره لګیا دي، خپل وطن دپاره لګیا دي. که دوی راوتي دي زموږ دپاره راوتي، د دوی به خپل کارونه هم ډېر وي او زموږ دپاره راوتي دي. بلکې شعر چا خوښوي مینهوالو دپاره راوتي دي، غزل ترې غواړي، نظم ترې غواړي، هغوی دپاره لګیا دي. مننه مو کوو جي. کاوش علم صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینهوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ ډالۍ خو ورته ډېره کوم، خو غزل نه مخکې به قطعه ووایم چې اوس که ناڅاپه هم راضي را دي شي، اوس که ناڅاپه هم راضي را دي شي، ورته تېر وخت غوندې حیران نه ګورم. ما اوس د زړه د سر نه داسې ویستی، په نیمه شپه یې تصویران نه ګورم. ډېر ښه دی جي. مننه. او غزل دی چې ملامته که تهمت دی که پیغور دی، ملامته که تهمت دی که پیغور دی، خو الفت زما د دواړو سترګو تور دی. ډېر ښه دی جي. مننه. او ګل که هر څومره د بوټي تن نه بیل دی، ګل که هر څومره د بوټي تن نه بیل دی. مننه. او ګل که هر څومره د بوټي تن نه بیل دی، خو چې لاس کې د جانان دی لا سمسور دی. مننه. او ورځې کېږي شاعري ډېره لیکمه، ورځې کېږي شاعري ډېره لیکمه، ورځې کېږي د غمونو بلها زور دی. اوس چې ستا نه جدا کېږم نو یارېږم، اوس چې ستا نه جدا کېږم نو یارېږم، محبت مې اوس څه داسې په زړه خور دی، ستا د خولې جوټه اوبه ورله پکار دي. واجد صاحب، ستا د خولې جوټه اوبه ورله پکار دي، لګېدلی مې رسا په زړګي اور دی. سوال مننه. سوال زاری ورته کوم نه په خوله کېږي، سوال زاری ورته کوم نه په خوله کېږي، خدای دې خیر کړي داسې چا سره مې کور دی. او بل شعر دی چې په خوږو د خپل جانان خمار خمار یم، په خوږو د خپل جانان خمار خمار یم، د ترو اوبو مې شکر دی، زړه تور دی. او مننه. او ستا د یو نایاب غوندې ارمان په ډېر څه پوه کړم، یو نایاب غوندې ارمان په ډېر څه پوه کړم، یو نایاب غوندې ارمان په ما ډېر پور دی. اخري شعر دی چې ستا د کلي نه راتېر شوم خو کاوشه، ستا د کلي نه راتېر شوم خو کاوشه، مخ مې هغه شانتې ستا د وره په لور دی. مننه. ډېر ښه دی جي. ډېر ښکلي ډېر ښایسته لفظونه مو هم راغونډ کړي وو. مننه صاحب. کتونکو راغلي یو د کاوش علم صاحب خواله یو کلام به ترېنه بل هم اورو. مسافر هم په انتظار دي. موږ غواړو چې کاوش علم صاحب مسافرو ته هم څه ډالۍ کړي. نو څنګه مو خوښه ده کاوش علم صاحب؟
مننه. ولې مسافر الله مونږه یو شعر مې لیکلی، اصل کې دا زمونږ په کور راغلی وه، ما په خپله لیدلی ده او ځکه مې دا شعر لیکلی دی. خو څوک هم زما دا خبره څوک هم ځي لکه په تللو خو ځي، خو که تپوس وکړي نو ډېره بهتره ده. لکه پغلا دې نه وځي، اصل کې پغلا وځي نو دا اړه نشي ټینګولی، خپل چا کور کې نشي ویلی زه تلی شمه زه ځمه. دا دې باندې ما یو څو شعره لیکلي چې په تللو ځې خو یې پغلا مسافرۍ له مه ځه، په تللو ځې خو یې پغلا مسافرۍ له مه ځه، زړه دې مضبوط کوې دوا مسافرۍ له مه ځه. مننه. وایي د روڼو خویندو مور او پلار حوصلې مه ماتوه، د روڼو خویندو مور او پلار حوصلې مه ماتوه، داسې په پټ مخ په جړه مسافرۍ له مه ځه. او مننه. پیزوان مې خرڅ که خپل وطن کې پرې سکار روان کا، پیزوان مې خرڅ کړه خپل وطن کې پرې سکار روان کا، پیزوان مې خرڅ که خپل وطن کې پرې سکار روان کړه، بلای واخلم واخله دا مسافرۍ له مه ځه. او ته مې مستی او خوشحالي ته مې د ژوند ښکلا یې، ته مې مستی او خوشحالي ته مې د ژوند ښکلا یې، ته زما نازوه دا مسافرۍ له مه ځه. او دا ځل چې لاړ شي او بیا راشي درته سوال کومه، دا ځل چې لاړ شي او بیا راشي درته سوال کومه. او غریبي ښه نه ده خو بیا مسافرۍ له مه ځه. او ستا په نوم کور ستا په نوم کلي کې ډاډه اوسېږم، ستا په نوم کور ستا په نوم کلي کې ډاډه اوسېږم، بل زما څوک دی بېله تا مسافرۍ له مه ځه. او ماله بنګړي ماله والی ماله پانزیب مه راوړه، ماله بنګړي ماله والی ماله پانزیب مه راوړه، ولګو هر څه په بلا مسافرۍ له مه ځه. او شکریه. مننه. وایي څوک به د یو څوک به د بل کمي پیغور راکوي، څوک به د یو څوک به د بل کمي پیغور راکوي، کاوشه دا خو د دنیا مسافرۍ له مه ښکلی جي ډېر زبردست او ډېر زړه پورې مسافر به هم دا اورېدلی وي او یقینا چې ډېر خوږ به پرې لګېدلی وي. کاوش علم صاحب د هریچن ټي وي کتونکو همیشه دا غوښتنه وي چې تاسو کوم یو لیکوال هم لاړ شئ، د هغوی نه به د هغوی د خوښې کلام ضرور اورئ، دغه فرمایش به راته پوره کوئ. بالکل څه فرمایش لري تاسو فرمایش لرئ یا خبر ته پوره کوو، ځکه چې مونږ خو که شعر لیکو نو ستاسو دپاره لګیا یې او خپله مشغوله هم پرې کوو، خو البته تاسو دپاره لګیا یې، خپل وطن دپاره لګیا یې. د خپلې خوښې یو غزل را سره شریک کړئ. مننه. وایي شعر دی چې څه بلها ستړی ژوند دی، څه بلها ستړی ژوند دی چې مې بایللی ژوند دی، هغه په بخت زورور هغه ګټلی ژوند دی، یار که پرې هر څه کوي ما وربخلی ژوند دی، یار که پرې هر څه کوي ما وربخلی ژوند دی، بنګړو له شړنګ ورکوه مایوسه غلی ژوند دی، په ښار کې ژوند کوم خو په ښار کې ژوند کوم خو زار زما کلی ژوند دی، د ګودر خواله زما چاوې راغلی ژوند دی. مننه. او زما د شعر استاده زما د شعر استاده تا را ښودلی ژوند دی، ماله دوا کې مور مې خدای نه غوښتلی ژوند دی. شعر یو ځل بیا وایي. مننه. مننه. وایي ماله دعا کې مور مې خدای نه غوښتلی ژوند دی، څه بختور خلک دي چې موندلی ژوند دی، کاوشه چپ غلی شه شکر ډېر ښکلی ژوند دی. مننه. ډېر ښه دی جي کاوشه چپ غلی شه شکر دی ډېر ښکلی ژوند دی. ډېر زبردست او ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړلو. کاوش علم صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ خو به دا پیغام یې ډېرې خبرې نه راځي، ځکه چې دې ماحول کې ډېر نه یم پاتې شوی، خو بیا هم مینه محبت کوئ، جنګ جګړو نه هېڅ نه جوړېږي، دا څو ورځې ژوند دی. زما بس دغه پیغام دی، نورې خبرې ماله خاص نه راځي. ډېره مننه جي او ډېر ښکلی ډېر د مینې او محبت پیغام مو کتونکو ته ورکړلو، یقینا چې په دې باندې به ضرور هغوی عمل هم کوي. مننه د کاوش علم صاحب چې د دومره مصروفیاتو باوجود راغلو، موږ سره یې ناسته وکړله، زموږ سره یې کلامونه شریک کړله، مننه کوو د هغوی. مننه د واجد علي بایي هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي. انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربان نګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.